سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د نن ورځې عنوان دی هره میرمن باید میړه مجبور کړي چې دا پیغام واوري، یعنې د نن ویډیو باید خپل په میړه حتمن واوروي او هغه نارینه چې واقعا میرمن ورته ګرانه ده هغه باید دا واوري او په دې پوه سي چې میرمن څه غواړي او هغه الفان چې غواړي په راتلونکي کې ښه میړه واوسیږي هغه دې هم واوري. دا یو ریسرچ ده، یو پلټنه سوې ده د ښځو اړوند او ښځې یې تشریح کړي دي چې ښځه څه ته ډېر ضرورت لري. راځو اولې خبرې ته. خیانت علت په نارینه او په ښځو کې څه دی؟ یو نارینه ولې خیانت کوي؟ ولې ځي بلې ښځې ته؟ یو ښځه ولې خیانت کوي؟ ولې ځي بل نارینه ته؟ یو نارینه په هغه وخت کې خیانت کوي ځي و بلې ښځې ته چې هغه په کافي اندازه جنسي اړیکه د سره نه نیول کېږي، نه برقراره کېږي. مثلا نارینه عموما شهوت یې ډېر ده، ډېر خواهش لري، خو ښځې یې نه ورسره مني. دا علت دی چې هغه ځي خیانت کوي. او ښځې بیا په څه خاطر ځي خیانت کوي؟ هغه په دې خاطر چې ښه ژوند نه ورسره کېږي، ښه جنسي رابطه نه ورسره ساتل کېږي، په دې خاطر هغه ځي او خیانت کوي. دوهم موضوع دا ده چې په دا ریسرچ کې ویل سوي دي وایي کله چې د یو ښځې اولاد مړ سي، د یو ښځې زوی مړ سي، د یو ښځې لور مړه سي، دا بوره سي، یعنې اولاد یې مړ سي، بوره سي، ډېر یو بده کلمه ده، ډېر یو بد احساس دی چې په نړۍ په ټولو ژبو کې تر ننه پورې، یعنې د نړۍ په مکملو ژبو کې تر ننه پورې داسې یو شاعر نه دی پیدا سوی د یوه شعر په چوکاټ کې، د یوه نظم په چوکاټ کې، د یوه هر جملو په چوکاټ کې چې د بوره ښځه تشریح کړي چې دا بوره ښځه کوم احساس لري چې کله یې اولاد مړ سي. یعنې دا په یوه ژبه کې هم نه دی سوی، خو دغه احساس د بورې د ښځې د دې سره هم مساوي دی چې یو ښځه د میړه د طرفه خواړه وي. یو ښځه چې د میړه د طرفه خواړه یې، هغه ښځه د بورې په رقم احساس لري، یعنې هره ورځ بوره کېږي، هره ورځ د اولاد د مرګ هغه بد احساس رقم احساسات کوي چې دا احساسات چې د دې وجود ته راځي، د بدن دردونه یې، وهمونه یې، د دې وزن ډېرېږي، اندام یې خرابېږي. عموما زموږ نارینه افغانان شکایت لري زما د میرمنې اندام خراب سو، اندام یې خراب سو. ته ځان څه پوښتنه وکړه چې ستا د میرمنې اندام ولې خراب سو؟ درېیمه موضوع دا ده د میړه خواړه څوک ده؟ د میړه خواړه څوک ده؟ د میړه خواړه هغه ده چې میړه یې داسې فکر کوي دا زما د نن بیکګراوند ګوري یو چپرکټ دی، دا شیان دي، دی داسې فکر کوي چې دا میرمن زما اتاق ته رالل، زما و چپرکټ ته رالل، یو 15 دقیقې مې څنګه یا یو کیس کول یا یو غیږ کې نیول، بس بالا جنسي رابطه شروع او هغه هم سیده د دخول رابطه شروع. دا هم دې ته موږ جنسي تیری ویلی سو. د دوی ترمنځ مکالمه د خبرو نه یې، د دوی ترمنځ فرینډشپ نه یې، دوستانه ماحول نه یې، وخت میرمنې ته نه ورکوي، میړه جان تللی یې د انډوالانو سره بنډارونه کوي، نن مې د پنجشنبې بنډار دی، نن مې د دوشنبې بنډار دی، نن مې د دا ورځې بنډار دی، نن مې پلانکی ملګري راغلي دي، 30 نفره راغلي چې اله شاباس ډوډۍ پخه که. میړه دا حرکات کوي، د میرمنې سره نه کښېني، د میرمنې لاسونه په خپل لاسو کې نه نیسي، د هغې احساسات نه اوري. ته کوم احساسات لرې؟ نو دا ته د میړه خواړه وایي چې میړه توجه نه ورته کوي او هره لحظه دا ښځه څه کې په خوله ووایي څه ونه وایي دا د بورتوب احساس کوي. بعضې ښځې ستاسو سره نه مني، وایي زه داسې نه یم، پروانه ناکي وایي، هغه په احساساتو نه پوهېږي، هغه نه پوهېږي چې زه څه احساس لرم، بد احساس ته څه وایي، ښه احساس ته څه وایي، بې احساسي ته څه وایي. یعنې هغه ښځه که ستاسو شکایت نه لري هغه دا معنا لري چې هغه بې احساسي موډ ته تللې ده، حتی دومره ته هغه ځورولې ده، هغه نور دا احساس حتی نه لري. راځو دغه احساس ته د بورتوبي بیرته د نارینه د شهوت سره پرتله سوی دی. نارینه د شهوت احساس لري، کله چې نارینه ته د شهوت احساس راسي هغه پر ځان کنټرول نه لري، هغه ډېر یو عجیب غریب احساس دی او هغه غواړي په هغه لحظه خپل شهوت سور کړي، دا د هڅه یې. نو په دې وخت کې نارینه که چیرې ښځه ورسره نه یې، دی کولی سي چې خود انزالي وکړي، خپل ځان خپله انزال کړي او دا خواهش پوره کړي. هر نارینه چې نن دا ویډیو ګوري هغه په دې پوهېږي چې د شهوت پارېده څومره یو قوي احساس دی او هغه وخت
هېڅ نسي کولی، بخصوصا هغه هلک چې واده یې کړی وي او په دې رابطه مسلسل اخته وي. یو ښځه که وانه اورېدل سي نه، ښځه هم دغه رقم د اورېدلو دپاره د شهوت، لکه څرګم چې ته د شهوت احساس لرې، دا ته ورته یو بل احساس د ناامیدۍ، یو احساس د تنهایي، یو احساس د ضرورت، ښه تعریف یې احساس د ضرورت دی. ته احساس د ضرورت و شهوت ته لرې، هغه احساس د ضرورت ستا و توجه ته لري، ستا و سترګو لیدو ته لري، چې ته د هغې و سترګو ته وګورې، ته د هغې لاسونه ونیسې، ته هغه واورې، ته هغې د خپل احساسات ووایه، د عقل د دې د بدن صفت وکړې چې د دې باډي سره کم جوړه ده، د دې چهره سره کم ده، دا در باندې ګرانه ده، نه ده دا ښایسته ده، د دې کم کارونه ښه دي، کم کارونه یې ډېر پازیټیو دي، کوم شیان یې ستا ډېر خوښ دي، دې ته هغه ضرورت لري. ته که شهوت ته ضرورت لري، ښځه و دې ته ضرورت لري. ګورئ الله جل جلاله ویلي دي چې که چیرې تاسو نارینه وایاست نه، الله جل جلاله ویلي دي که یو ښځه ستاسو سره مسلسل جنسي رابطه نه نیسي، داسې وکړه داسې وکړه، حتی د وهلو حق یې لري. لیکن الله جل جلاله دلته ویلي چې تاسو پر ښځو باندې شفقت ولرئ، مهرباني ولرئ، وایي د ښځو سره بې معنا خبرې مه کوئ. امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه وایي دا په څه خطر وایي، وایي ته خپلې ښځې ته ځان مه سپکوه، په هر شي کې مه ګډېږه، ته د وخت په هغه وخت کې چې هغه تا ته ضرورت لري ته یې تر څنګ ودرېږه، توجه ورته وکړه، ځان مه ورته سپکوه. ښه تاسو خپل ضرورت په خود انزالي رفع کوئ که موږ ونه اوسېږو، او موږ هغه احساس همداسې په موږ کې پاته کېږي، د اولاد د مرګ هم بدتر احساس ځینې جوړېږي، او هغه موږ اخر چې یو ښځه و ډاکټر ته کښېنوې، هغه هغې 80 اولادونه د لاسه ورکړي، 80 اولادونه یې د لاسه ورکړي، حتی موږ داسې ملټیپل ښځې لرو چې 200 اولاده یې د لاسه ورکړي، دومره تروماوې اخیستي د مېړه د لاسه، او هغه مېړه بیا ځان ته یو شی وایي، وایي زه یو نارینه یم، زه یو شی یم، ما معاینه داسې ساتلې ده، داسې اتاق مې ورته اماده کړی دی، ما داسې فیشن میز ورته اماده کړی دی، ما داسې امیل رانیول دی، ما وریجې غوښې په خوړلې دي. نه، د یو مېرمن دا درک کړه چې هغه ښځه څه غواړي. ښځه انسانه ده، woman is a human، دا باید هر نارینه احساس کړي. د کور غټوالی، شتمني، پیسې دا نه دي مهمې، دا ته یو ښځې ته غرور نه ورکوي. یو ښځې ته غرور خوشحالي هغه وخت ورکوي چې مېړه یې د هغې وایي د شلاق پر ځای دا چې په کور کې یو شلاقه ولرې، معاینه په ویې، لاس لرې ټاک په چپلاخه یې ویې، هغه په غلطو خبرو دې ته راضي کوې چې ستا خبرې ومني، د هغه پر ځای مینه ورکړه، د هغه پر ځای غوږ ورته ونیسه، د شلاق پر ځای مینه راوړه، او خوله چپ وساته. نارینه په پټه خوله ډېر ښه ایسي، که نارینه خاموشه یې نو هغه به ډېر سنګین یې، او که په هر شي کې غږېږي، په هر شي کې خبرې کوي، په هر شي یې کار یې، هغه یو لوچک نارینه است او هغه هېڅ وخت د مېرمنې په زړه کې ځای نسي پیدا کولی. عالي واده اسانه نه دی چې ته یو عالي واده ولرې، خلک تا وویني چې والا دی ډېر ښه مېړه دی، یا ښه معاینه ده. نور خلک ژر تسلیم کېږي، یا طلاق واخلي، یا مغروره سي، یا وهل کوي. تسلیمېدل په دې معنا لري چې یو واده هغه وخت عالي کېږي ته تسلیم نه سې، مطلب وهلو ته مخ نه کې، بدو خبرو ته مخ نه کې، تهانې، پیغورونه دا شیان را نه سي، ته به جنګېږې د ښه ژوند سره، پیسې به صرف نظر کوې، ټول چورت به پیسو ته نه کوې چې ته ځې حتما میلیونر کېږې، ته حتما د دنیا ډېرې پیسې غواړې، خو مېرمن به بیا نه وي در سره. تاسو د دنیا ښه خانان وګورئ، مېرمن یې د اوله سره ورسره ده، نه د هغه ښځه پرېږدي، ملګري به بایلې. زه یو مثال درته وایم، کله چې مهمت زما ژوند ته ما اعلان وکړ چې مهمت رالی، ما خپل ډېر ملګري د لاسه ورکړل، د هغوی زما څه بد رالل، زه نه پوهېږم هغوی پر ما مین وه که څه کیسه وه، مهمت چې رالی دی زما څه بد راتله. کوم واده کامیابه و نو تاسو کامیابه یاست، او که چې واده کامیابه نه و ته کامیابه نه یې. ته څنګه یو نارینه یې ستاسو مېرمن تللې ده، ستاسو مېرمن ولاړه، دا ستا بې غیرتي ده، د یو بې غیرته انسان څه مېرمن ځي. که واقعا ته یو ښه انسان وای، که واقعا ته یو ښه مین وای، که واقعا ته یو واقعي نارینه وای، ستاسو مېرمن نه تلل. خو که ولاړله نو ته یو کامیابه شخص نه یې. د مېرمنې غوښتنو ته توجه نه کول، بعضې کسان وایي مینې ته چې ناز ورکړې پر اوږو درته راخیږي،
دا مېرمنې ته چې ته ناز نه ورکوې، توجه نه ورته کوې، دا ښځه داسې ته بیا توجه ځینې لرې چې دا ښه معاینه یې، ښه اولادونه در تربیه کړي، په بیبان کې دې عزت وکړي، نوم دې در وساتي، په ځان نه یې خبر په دنیا کې رنګ در بد کړی. د مېرمنې غوښتنو ته توجه نه کول داسې دي لکه باغ ته چې اوبه نه ورکوې او دا تمه لرې چې ښه ښایسته باغ ځینې جوړ شي. لکه زموږ باغ نه، زه چې ولاړه سم ویډیوګانې جوړې کړم، خو ښایسته باغ دی، هلته باغبان سته، اوبه ورکوي، توجه ورته کوي. که ته باغ ته اوبه نه ورکوې، هغه باغ ټوله مړاوی کېږي. مېرمن هم همداسې ده، که مینه نه ورکوې، هغه مېرمن ته د لاسه ورکوي، بیا سره قوارض هم ښه نه راځي. ښه ارتباط لکه سړیش رابطه ژغوري. ښه ارتباط معنا که د مېرمنې سره ښه روابط ولرې، ښه یو بل سره روان واوسېږي، نو د رابطه داسې سره سریښي او محکمه وي او هېڅ وخت یې بیا جلا کېږي نه. حتی که ته ښه ارتباط د مېرمنې سره لرې، راز و نیاز سره لرې، یو ورځ یو غیلتي درسه وسي، بیا دې هغه بخښي که دې شیطاني کړي، نو بیا کوشش وکړه ښه ارتباط وساتې د مېرمنې سره. واده د ماشومانو لویول، د بیلونو تاویل، د برق بیل، د اوبو بیل، د ګازو بیل، په یوه کور کې اوسېدل د دا معنا نه ورکوي. که ته به هسې فکر کوې چې په دا خونه کې اوسېدل، پر مېرمنې راچول، جنسي رابطه ساتل، هغه هم د هغې د خوښې په غیر، هغه راځي که نه راځي، هغه مازې په خوله درته وایي چې سمه ده ویې که، او بیا ته دستي دخول مرحله اجرا کوې او پر هغې هغه اصلا نه اماده کوې، هغې سره جنسي رابطه ساتي. دا خونه، دا کور، د بیل تاویل، د اولادو پیدا کېده، اولادو لیول، دا واده معنا نه لري. واده د ملګرتیا معنا لري، او ښه ملګرتیا وخت غواړي. ته باید وخت ورکوې ښه ملګرتیا ته، د یو ځای کېدو مشترکات پیدا کړئ چې ته وماینه کوم مشترکات لري. مثلا ستا د مېرمنې کېدای شي ځینې استعدادونه لري چې هغه ستا سره مشترک دي، تاسو د هغه اړوند خبرې کوئ، بحثونه کوئ، مېرمنې ته د انساني په سترګه ګورئ، ګټې پیدا کړئ، یو ځای ګټې چې مثلا په دا کار کې ستا هم ګټه وي، د هغې هم ګټه وي، دغه کارونه سره کوئ. د تفریح دپاره پروګرامونه ولرئ چې د هغې کومه تفریح خوښه ده، ستا کومه تفریح خوښه ده، هغه تفریح لمانځئ. نو بیا ته یو ښه مېړه سولې او مېرمن به دې تا ته ښه مېرمن پاته سي. د شا به دې غیبت نه کوي، رنګ به دې نه وي بد، او ته به یو مېرمن نه زخمي کوې، د یو مېرمنې زړه به نه ماتوې. او اخري پیغام چې دی د دې ریسرچ دا دی، پیغام دا دی، په واده کې وایي دغه شیانو ته ګرد عمر ادامه ورکوه. هېڅ وخت په واده کې دغه 5 شیان چې اوس زه تاسو ته وایم دا مه دروئ. یو، د ملاقات لپاره لباس اغوستل. کله چې غواړې مېرمن یو ځای بوځې، یو څه په وکړې، یا دننه په کور کې چې ته راځې، کوشش وکړه چې په منظم لباس کې د مېرمنې سره واوسېږې. لباس ډېر مهم شی دی. د مېرمنې مخ ته ته په زیرپلیني کې ناست یې لکه یو ډېر بې تربیه انسان، ولې په زیرپلیني کې کښېنې؟ کوشش وکړه ښایسته یې خنکاک واغوندې د یو پتلون سره، یا د خوب ښایسته کالي ځان ته انتخاب کړې. د مېرمنې سره ګرد عمر یو نارینه باید د لباس د نګاه څخه په لباسي چوکاټ کې واوسېږي. دوهم، ګل راوړل. بعض وخت مېرمنې ته ګل هم راوړئ، هفته کې څو وارې. حیرانول، ځینې وخت یې حیرانوئ، مثلا په دې حیرانه که چې ته څنګه پر دې مین سولې، یا په یو ښه خبره، یا په یو ښه تحفې. عاشقي کول هېڅ وخت مه دروئ. ښه متن ویل، یو ښه میسج استول، بعض وخت یو ښه جمله ویل، لاس په لاس کې نیول، دا ډېر مهم دی. خپل د میړه د میرمنې لاس په لاس کې نیسه، بعض وخت یې ټچوه. کله چې لاس په لاس کې نیسې، مثلا دا ستا د مېرمنې لاس دی رالی، ستا په لاس کې لاس درته رالی نه، ته هڅه وکړه یو په دا ګوته ټچ هم ولرې. دا زما د مېرمنې لاس دی، مثلا هغه په بل کار اخته ده، د هغې فکر نه دی، ته لاس راوړې، د دې لاس داسې ونیسه او ووایه چې ګرانې دا ډېر عادي کار ده، دا وکړه. دا روان شناسي دا ریسرچ کړی ده چې ښځې چې ډېر په څه خوشحاله کېږي، هغه دا چې د هغې سترګو ته وګورې او یا یې لاس داسې ونیسې، د مېرمنې لاس نیسي، دا ډېر مهم دی. کله چې یو ځای یاست، الکترونیکي وسایل سایلنټ کوئ. موبایل مه راکاږه، د مېرمنې مخ ته ته په فیسبوک کې اخته یې. ته فیسبوک څه پکوې؟ څوک چې مینه لري فیسبوک نه کوي، مېرمن چې یې فیسبوک نه وي. دا اتاق، دا ځای، دا د فیسبوک ځای نه دی. د مېرمنې سره خبرې وکړه، توجه وکړه،
ژوند وکړه او د ژوند څخه پرېږده هغه هم خوند واخلي. تاسو خو نارینه خو په ټوله دنیا کې بلا خوند اخلي خپل ژوند، ځئ خیانت هم کوئ، اره بلا چې مو وکړل ومو کړل. دا ښځې هم ضرورت لري. یو ښځه که تاسو ځوروئ سبا ستا رنګ به بدېږي. تاسو پوهېږئ زه واده شولم، زما مېړه زما سترګو ته په ټوله دا 7 میاشتو کې نه دي کتلي، زما لاس یې داسې نه دی نیولی، زه یې په مینه په غېږ کې نه یم نیولی، زما سره احساسي خبرې نه دي کړي. احمق به ما ته ویل زه ځم تا جان هغه ته په لاس ورکوم، خپل پلار یې یادوي. بې غیرته څوک مینې ته وایي چې زه ځم تا پلار ته په لاس ورکوم؟ زه ستا مینه یم که ستا د پلار مینه یم؟ او بیا چې لکه ما سره یې داسې ژوند کوي لکه زه چې د ده خور یم او دی ځي ما پلار ته په لاس ورکوي. دومره بې غیرتي دا رقم کارونه، دا اب نارمل کارونه وه. هغه باید تداوي وکړي. تر اوسه پورې خپل تداوي نه کوي، ډاکټر ته نه ځي. د ده د لاسه د ده د تکلیفو د لاسه چې دی اب نارمل انسان و او تداوي نه کوله، هغه وخت خو یې نه کول، اوس یې نه کوي، تر اوسه پورې هغه هماغه ژوند کوي. او زما ژوند یې څومره را تباه کړ، زه یې څومره ناجوړه کړلم. هغه ما ته هېڅ وخت مینه رانه کړل، هېڅ وخت یو مېړه پاته نه سو زما دپاره، لیکن زه یې ډېره ناجوړه کړلم. اوس یې زه په کیسه کې نه یم، اصلا یې په کیسه کې نه یم، نه ما ته تاسف راځي، ځکه چې زه اوس په ژوند کې محمد ما ته دومره مینه راکړې ده چې هغه ما ته دا یې زما څه هېر کړي دي. زه اوس ښه خاطرې لرم. زه تاسو ته یو مثال ووایم، محمد داسې نه کوي چې ما ته د الماسو انګشتریانې راوړي چې تا واخله د الماسو انګشترۍ ده ما ته حیرانه کړلې. محمد ما ته کله ګل راکوي، سورګل راکوي. محمد کله ما ته ښه میسج استوي. هغه ما ته وایي چې مثلا ما یو ورځ ورته ویلی چې زه په دې باوري یم چې محمد باندې زه ګرانه یم. ده په جواب کې ما ته ولیکل نور نه یې ګرانه، یعنې ګرانه وې. هغه نوازش راکوي په خبرو. هغه زما سره ده، هغه زما سترګو ته کتلي دي، ما د هغه سترګو ته کتلي دي. هغه بد احساسات چې مې مخکې درلودل له هغه ریکوري سوله په ډېر لنډ وخت کې، چې ډېر کم وخت و. یعنې یو ښځه په دومره کمه مینه لکه کم وخت کې چې محمد وکولی سولی زما څخه هغه دردونه هیر کړي، جوړېدا یم سي، نو یو ښځه دومره مه زخمي کوئ. ما دا دې 9 کاله غم ولیدی. اوس که زه خوشحاله یم محمد ستا د هغه خاطرې ستا ده، که محمد هغه بدې شان مې هېر سوله، ښه خاطرې لرم. مېرمن که ته ناروغ یې، که مېرمن شکایت در سره لري، که مېرمن ستا سره یو ځای نه انزال کېږي، دا د تشویش وړ خبره ده. مېرمن که نه انزال کېږي دا ډېره غټه د تشویش خبره ده. ته یو روانشناس سره خبرې وکړه، یو روانشناس ته ولاړ شه. که پیسې نه لري روانشناس ته نه ځئ. زه خو یمه، زه چا څه فیس نه اخلم، زه د کومک کوم، زه د کومک دپاره هر وخت وم. په 2015 څخه په عینو مینه کې وم، ما د هېچا څه پیسې نه دي اخیستې. وروسته هم ما د هر چا سره کومک کړی. زه په سلګونه داسې کلاینټس لرم چې د دوی ژوند خراب و، طلاق ته یې عریضې کړي وې، لیکن اوس سم سره ناست دي، سم ژوند لري. زما د اډوایس وروسته دوی داسې شوي دي. ډېر داسې جوړې شته چې ما ته دعا کوي، ډېر داسې نجونې شته چې د داسې بې غیرته انسانانو سره جلا شوي دي، نن ښه ژوند لري، ما ته دعا کوي. ډېر داسې هلکان شته چې د بدو ښځو سره جلا شوي دي، ما ته دعا کوي. ما د دوی سره کومک کړی ده، زه اوس هم کومک در سره کوم د هر چا سره. حتی که زما دښمن یا مشکل لري، زما د مسلک مطابق ما ته راځې، زه تا ته هغه پروانه نه یم کومه چې زه په فیسبوک کې یم. زه کله چې مسلک ته راځم زه بیل کس یم. زه چې د مسلک پر چوکۍ تاسو ته کښېنم، که ته زما دښمن هم یې، زه ستا دپاره مسلکي څه غواړم، زه ستا د درد دوا جوړېږم. او زه چې کوم درد دوا کولی شم هغه په مشترک ژوند کې ډېر کسان نه شي دوا کولی. ځکه چې ما چې کوم دردونه په مشترک ژوند کې لیدلي دي او بیا مې بېرته کومه مینه په مشترک ژوند کې د محمد سره لیدلې ده، هغه هېڅ وخت پرتله کولی نه شم. زه خدای چې داسې ورځ راولي چې زه او محمد یو ځای واوسېږو. خو محمد واقعا د دنیا تر ټولو ښه ترینه انسان دی. ما په دا دومره عمر کې د محمد رقم کس نه و لیدلی. کنې ما ډېر سفرونه کړي دي، که امریکایي هېوادونه کې، اروپایي، اسیایي، ما محمد نه دی لیدلی. محمد ډېر ښه انسان ده. هغه هر وخت انیشیټیو وي، نوښت کوي، هر وخت ښه خبره کوي، هر وخت مینه ورکوي، حتی رټل کوي، سزا ورکوي، چاته غوسه کېږي، بلاک کوي دي، لیکن بد نه دی. لږ د محمد په رقم سي، لږ هر نارینه باید محمد په خپل وجود کې جوړ کړي، ووایي چې دا کار مې د محمد په رقم دی. یعنې محمد به یو الګو جوړ کړو، تدریس به یې کړو چې موږ په پښتنو کې هم داسې نارینه لرو.
دا چې د هغه مینه راځي یا میرمن راځي تاسو ته وایي چې زما محمد دومره ښه انسان دی، تاسو یې واورئ، تاسو هم ځان اصلاح کړئ. هر نارینه باید محمد یې. محمد ما ته ځینې میسیجونه وکړل او بیا ما ته په جواب کې ویل چې دا هدف دې زه یم، ته هغه ما ته په جواب کې ته ولې هغه خبره ځان ته اړوې، زه ستا اړوند نه یم ګاډ، زه تا ته بیل څه وایم. او بیا ما ورته ویل چې زه تا ته ګرانه یم، پوهېږم او نوره نه یم. ما ته دلته دا اکسپټ کړله چې وی نوره نه یې، ما دا احساس کړل ګوره زه درته ګرانه وم، اوس راسه خفه سوی نه. ځینې خبرې باید ښایستې اوسي. مثلا محمد په مقابل کې ما ډېر بد کارونه وکړه، زه اب نورمالي نجلۍ یم، نورماله جنۍ نه یم، لیکن هغه بخښونکی دی، هغه غوږ نیسي، هغه تا په غوسه کې ما ته غوږ نیسي چې هغه ډېره غوسه یې ما زخمي کړی، بدې خبرې مې کړي. هغه زما 600 میسیجونه په یوه ځای وایي، 600 میسیج استول یو چاته، یعنې ما په یوه ضربه ورستولي، دا دی ګرده مطالعه کوي، بیا یې ما ته بېرته جواب ووایي. بعضې وخت جواب نه وایي، خو زه باوري یم چې هغه زما میسیجونه وایي، خپله یې ویلي دي چې زه ستا میسیج وایم. یو ډاډ ورکول یو ښځې ته دا ثواب لري. ښځه نسبت تاسو ته یو څه ضعیفه پیدا سوې ده، هغه د عاطفي نګاه څخه مینې ته ضرورت لري، نو دا مینه مه ځینې سپموئ. یو ښځې ته مینه ورکول دا لکه عبادت